لوګر کې د کرنې او مالداري ریاست له لوري د 15 شنخونو او 10 جربه سوداګریزو باغونو د بنسټ ډبره د سباندې 2 میلیون افغانیو په ارزښت د مرکز پل علم په ګډون په برکي برک ازري او سرخ ولسوالیو کې خودل شو. د لوګر ولایت د کرنې او مالداري رئیس وایي چې دا شنې خونې د 25 متره اوږدوالي او 8 متره عرض په لرلو سره د لوګر ولایت بزګرانو ته جوړیږي او موخه د سیمې خلکو ته د فصل تازه میوه او سبزیجاتو برابرول دي. او دا گرین هاوسونه د موږ د لوګر ولایت په درې ولسوالیو کې چې هغه مرکز برکي برک او ازره ولسوالۍ ده او هزینه د تقریبا ټوله هغه 10,42,500 افغاني ده چې په هغې کې دوه شی دي چې ګرین هاوسونه هم پکې دي او هغه تجارتي باغونه چې هغه چلیا مګر د سرخ ولسوالۍ لپاره بیا خاص کړي ځکه هغه په هغې کې نتیجه ورکوي په نورو کې نتیجه نه ورکوي هغه 10 جربه باغونه دي هغه هم دغه کې انتخاب کړي ورته. دا یادونې وړ ده چې لوګر کې سکل د کرنې ریاست د کرنې د غوړېدا لپاره ګڼ شمېر ورته پروژې تطبیق کړي دي.